یو وختو چې د وخت درنو سپېړو ته مې مخ و، یو وختو ته بادشاه وې زه ملنګ ومه جانانه. او یو وای مرګ او بل وای ژوند دی پکې، زړه او مزغو یو بل ته لاس واچو. او دا یو مې پلار او بل مې تره دی ربه، لالا سړو یو بل ته لاس واچو. ډوډۍ په ترخ کې ضرورت دپاره واخلی، کوزه او جانماز د عبادت دپاره واخلی. نو د سمې او د غر خلک راغونډ شئ پېښور کې، یو لویه جرګه جوړه کړئ په چوک د ګنټګر کې. د میا او د ملا به پوره مرسته در سره وي، اواز به ملا جان کړي د جومات په لوډ سپیکر کې. ځان وړوکی که چې ژوند دې ښه تېرېږي، خوشحالي که نه وي غم ته خوشحالېږه. ځان وړوکی که چې ژوند دې ښه تېرېږي او خوشحالي که نه وي غم ته خوشحالېږه. په هر حال کې د ژوندون نه مزې اخله، د ماشوم په شانتې مم ته خوشحالېږه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو ستاسو ورور اکرم علي در سره یم د کراچۍ د سیمې نه. یقینا چې په کراچۍ کې هم داسې پښتانه رونه شازلمي مشران کشران شته چې د پښتو ژبې خدمت کوي د ورځې د شپې. په هغې کې را سره نن ډېر محترم او خوږ دوست زرخان چې ټول پښتون لسې په لالا جان باندې پیژني، د هغوی سره مو ناستې را جوړ کړی دی او کوشش کوو چې د هغوی نه خوندور کلامونه هم ریکارډ کړو. د ټولو اول درته په خپل پروګرام لږ انتظار کې هرکلی کوم. ډېره زیاته مننه اکرم علي نادان صاحب چې تاسو رالی او بیا زموږ شانتې کمزورو خلکو له هم وخت راکړه. په دې ستاسو ډېره زیاته مننه او ډېره زیاته شکریه. دا راته ووایه چې کراچۍ کې د څومره مودې نه ژوند کوي، خپل کار روزګار او د څومره مودې نه د پښتو ادب خدمت کوي د کراچۍ په خاوره باندې. نادان صاحب زه خو کراچۍ ته وړوکی غوندې راغلی یم په 2007 کې، او شاعرۍ سره م شوق و، خو د استاز او د ادیبانو سره ناسته نه وه، نو لږ وخت پکې ډېر ولګېده. او د 2014 نه چې کوم دی نو زه غزل لیکم او نظم لیکم. دې نه علاوه دا راته ووایه چې تر دې دمه پورې تاسو په پښتو ادب کې بې تحاشه صنفونه دي، د ټولو نه زیات کار تاسو په څه باندې کړی دی او خوښ مو څه وي؟ صاحبه زما خو زیات چې کوم دی غزل خوښي او نظم مې خوښي، او په دغه دوو منې مې زیات کار کړی دی، غزل او نظم منې. ډېره مننه. نو کتونکي به ستاسو د خوږو لفظونو په خوږه لهجه کې د اورېدو انتظار کوي، نو را سره څه شریک کا. ډېره زیاته مننه نادان صاحب. نظم به درته وایم، خو د نظم نه مخکې یو څو شعرونه دي چې یو وختو چې د خپله ځانه تنګ ومه جانانه، یو وختو چې د خپله ځانه تنګ ومه جانانه، یو وختو چې د وخت سره په جنګ ومه جانانه. او یو وختو چې د وخت درنو سپېړو ته مې مخ و، یو وختو ته بادشاه وې زه ملنګ ومه جانانه. یو وختو چې د وخت درنو سپېړو ته مې مخ و، یو وختو ته بادشاه وې زه ملنګ ومه جانانه. او خبر ومه چې سوځم بیا هم تا نه تاوېدمه، خبر ومه چې سوځم بیا هم تا نه تاوېدمه، خبر ومه چې سوځم بیا هم تا نه تاوېدمه. یو وختو چې ته اور وې زه پتنګ ومه جانانه. او یاران به محفلونه رانه تاو مازدیګر کې، یاران به محفلونه رانه تاو مازدیګر کې، یو وختو چې خوشبو مې و لونګ ومه جانانه. او یو څو شعرونه نور دي چې نن زمرو یو بل ته لاس واچو، زه پښتنو یو بل ته لاس واچو. نن زمرو یو بل ته لاس واچو، زه پښتنو یو بل ته لاس واچو. زما د زړه نه به کابل جوړېږي که وسوسو یو بل ته لاس واچو. او یو وای مرګ او بل وای ژوند دی پکې، زړه او مزغو یو بل ته لاس واچو. او دا یو مې پلار او بل مې تره دی ربه، لالا سړو یو بل ته لاس واچو. او نظم درته وایم صاحبه چې نظم عنوان اتحاد دی. ما مخکې ویلی هم دی، وی خوره بیا په دې ټول جهان کې مینه کوي را پاسئ، خوره بیا په دې ټول جهان کې مینه کوي را پاسئ. فضا د محبت ښکلې رنګینه کوي را پاسئ، تازه بیا د تاریخ پاڼه زرینه کوي را پاسئ. د خولې نوړی د یو بل سره نیمه کوي را پاسئ، یوه ډوډۍ په ټول کلي تقسیمه کوي را پاسئ. مننه چې اواز د اتحاد په پښتنو کې را پیدا کوي، نشه د انقلاب په شازلمو کې را پیدا کوي، جذبه د نوي ژوند سل کلنو کې را پیدا کوي، ګلونه بیا په څوکو د ازغو کې را پیدا کوي. ساده سپینه جنډه خپله د امن نشانه کوي، قلم پې توره لیکه دی دنیا ته ورښکاره کوي، نغمې پکې د امن او د مینې زمزمه کوي.
پټکي مو په سرونو د عزت دپاره واخلئ، یو لخته په لاسونو کې سنت دپاره واخلئ، یو زوړ ټوپک په غاړه حفاظت دپاره واخلئ، سړه ډوډۍ په ترخ کې ضرورت دپاره واخلئ، کوزه او جانماز د عبادت دپاره واخلئ. نو د سمې او د غر خلک راغونډ شئ پېښور کې، یو لویه جرګه جوړه کړئ په چوک د ګنټګر کې. د میا او د ملا به پوره مرسته در سره وي، اواز به ملا جان کړي د جومات په لوډ سپیکر کې. شورو د پېښوره پېښوري ځان سره واخلئ، دره خیبر تراشئ افریدي ځان سره واخلئ، یو څو کسه د بنو بنوسي ځان سره واخلئ، یو ځای شئ مشواني او بیټاني ځان سره واخلئ. منمه دا ټیک ده چې منمه هر پښتون بچی تکړه دی، خو بیا هم وایم تکړه تکړه سړي ځان سره واخلئ. یو څو پټکي را واخلئ د ترینو د کاکړو، یو لوی لښکر تیار کړئ د مسودو د داوړو. سرې سترګې ملکنډ نڅو ځوانان د ځان سره کوي، زلمي د ثوابۍ او د مردان د ځان سره کوي. غزل یو چاربیدي د پښتو ترجماني کړي، د خاورې د بنیر نه شاعران د ځان سره کوي. ورځی په چغرزو د چکیسر خلک خبر کوي، کانا او د غوربند او د تور غر خلک خبر کوي. د سوات په ښایستونو کې یووالی را پیدا کوي، نغمې څو خوندورې کلیوالې را پیدا کوي. په مخه باندې ورشئ علی او بډکرام ته، که دغه شانتې وي نو پښتون رسي خپل مقام ته. مننه جی وی اټک نه تر تورخمه پښتونخوا ټوله یوه کوي، خبره د کاکا او د بابا ټوله یوه کوي. هټک نه تر تورخمه پښتونخوا ټوله یوه کوي، خبره د کاکا او د بابا ټوله یوه کوي. دا مه ګورئ چې سور دی او کبرک دی، خو پښتون دی، یو قام دی، یو موټی، یو اواز دی، یو تړون دی. د ملک له ترقي په هر قدم باندې لازم کوي، ترغیب د ماشومانو په قلم باندې لازم کوي. په ځان دا څو کارونه په قسم باندې لازم کوي، خدمت د بنی آدم په بنی آدم باندې لازم کوي. نو ته ګورې نه د ملک په خزانو د خاماران دي، همیش لمونږ ساتلي په لستوڼو کې ماران دي، او چې څوک چمچګیري کوي هغه زمونږ مشران دي. که هر څومره مو ولي په کمرو لالا جانه، په شان د شل مرغیم بې وزرو لالا جانه. پښتون مې رویښ نه که په خبرو لالا جانه، بازونه اوس خلاصومه د کونترو لالا جانه. الله دې کې زما وینا د هر پښتون بیان شي، او پښتون چېرته په لور د ترقۍ باندې روان شي. او دغه مات ګوډ لفظونه چې مونږ تاسو سره شریک کړه، نادان صاحب ستاسو ډېره زیاته شکریه یو ځل بیا ادا کوو. او چې تر دې ځایه راغلی مونږ له مو وخت راکړو نو ستاسو ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه. ښه ملګرو دغه و زمونږ ډېر محترم زرخان چې لر او بر دی، د دوی د شاعرۍ نه خبر دی او داسې نظمونه لیکلي دي. یقینا چې تاسو دغه یو نظم واورېدو چې په نوم پښتون دی، نو زه یم چې د هغه ذکر پکې شوی دی. نو که ټول پښتون ولس په دغه نظم باندې سوچ وکړي نو زر ده چې پښتون قوم د کامیابۍ په طرف باندې ګامزن شي. تر د بلې ویډیو پورې ماله اجازت راکوئ، په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.